السلام علیکم ریحان ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست ګرانو کتونکو خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ نننۍ ویډیو د همدې لپاره ده چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي باندې یعنې فیسبوک فل پیج باندې همدا ډول ښایسته لیکنې څنګه اچولی شو یعنې همدا ډول ښایسته پروفایل څنګه جوړولی شو نننۍ ویډیو د همدې لپاره ده ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې زموږ پروفایل ډېر خراب دی او موږ پروفایل ته همدا ډول لیکنې څنګه راخیستی شو او له کومه طرفه یې کولی شو نو راځو پر ویډیو پیل کوو مخکې له ویډیو څخه تاسو زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ لایک ویډیو ته هم ورکړئ راځو چې پر ویډیو پیل وکړو نو ملګرو تاسو به هر څه نه مخکې دغه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ لینک یې زما د ویډیو په ډسکریپشن کې دی نو دغه چې کله تاسو را ډاونلوډ کړئ دغه یو ښکلی سایټ دی نو تاسو به راشئ په همدغه به کلیک وکړئ کله چې به دغه کلیک وکړو را به شئ سټارټ به کلیک کړئ کله چې ور سټارټ کلیک وکړو نو دلته تاسو ته خپله دغه لیکنې ښودل دي چې په کوم ډیزاین کې ته خپلې آی ډي ته اچولی شي خپل پروفایل څنګه ښایسته کولی شي راځم پر دغه باندې کلیک کوم کله چې پر دغه باندې کلیک کول ماته قسمې لیکنې یا نښې راښایي نو زه کومه نښه مې چې خوښه شي همغه نښه ورته را کاپي کوم او په خپل پروفایل یې لګوم نو دا که مې کومه نښه نه شوه خوښه نو راځم لیفاس همدغه ځای ته دغه ځای کلیک کوم دغه کې کومه نښه راښلمه همغه ورته را پیدا کوم چې یوه ښایسته نښه وي نو دا کې هم کومه ښایسته نشته نو ډېرې ښکلې ښایسته هغه پکې نو ملګرو د لومړنۍ یو به تاسو ورکلیک کړئ دا کې یوه ډېره ښایسته ده نو تاسو داسې لاندې ورسره راځئ لاندې هم پکې ډېرې ښایسته دي او نورې هم پکې دي نو راځم دغه یوه کاپي کوم تاسو دغه وګورئ دغه کاپي کوم دا به را کاپي کړئ کله چې دغه کاپي کړه مکمله لیکنه کاپي شوه را به شئ خپل د فیسبوک پیج ته زه راځم خپل د فیسبوک پیج ته دې څخه وځم راځم خپل فیسبوک پیج ته نو زه راځم دلته اوس تاسو ته خپله ښایم زما د فیسبوک پیج همدغه دی ما دغه فالو لیک نښه ورکړې ده تاسو ته ښایم چې تاسو په کوم ځای کې ورکولی شئ نو تاسو ملګرو دلته کتلی شئ چې ما دغه لیکنه ورته راخیستې ده دغه پروفایل مخه په همدغه ښایسته کړی دی تاسو راشئ په دلته د درې ډاټ نه کلیک وکړئ کله چې د درې ډاټ نه کلیک وکړو بیا راشئ د قلم آپشن ایډیټ انتخاب کړئ کله چې ایډیټ انتخاب کړو نو دلته تاسو لږ لاندې لاړ شئ هماغه لیکنه همدغه ځای کې ده را به شئ دغه به کلیر کړئ ختم به یې کړئ همدا کومه لیکنه چې تاسو پیسټ کړې ده هماغه به پیسټ کړئ او اوکې به یې کړئ نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي په ښایسته ډیزاین کې جوړه کړئ که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو مخکې هم درسره شیر کړئ مننه